لنډه کیسه. هندارې ته ولاړه وه، مخ یې راواړوه. هی که آینه نه وای زه به څنګه پوه شوی وم چې دومره ښکلې یم. بیا یې په کلاس وخندل. ما ورته وکړل هنداره دروغ وایي، تا کې هیڅ ځای د اخیستو نشته، په ځان مینې یې. خوا کې مې کېناسته. که هنداره دروغ وایي ستا زړه خو به دروغ نه وایي. که آینه نه وای هم ستا په زړه او ستا په سترګو کې به مې خپل تصویر لیدلی و. په ځان مینه نه یم، غوښتل مې ودې غږوم، خپه ښکارې. ما وویل پلار د 6 لکه روپۍ پور غواړي، دا پیسې خو په کلي کې نه موندل کېږي، باید له ملکه پسې ورک شم. هغې په لوړ آواز وخندل. په بالښت یې کلک ووهلم. تا نو څه فکر کړی و؟ د جانان لور مفته ده؟ سیف الملوک غوندې به د اوسپنو بوټونه راپسې زاړه کړې. ما حیران وکتل. ته رښتیا وایې؟ زما لرېتوب زغملی شي؟ هغې بالښت په غېږ کې نیولی و، زنه یې پرې لګولې وه. د لږ اوږده سکوت نه وروسته مسکۍ شوه. په تبسم یې سر مثبت خوا وښوروه او له خونې ووته. څو دقیقې وروسته راننوته. ستا د خوښې چای مې درته جوړ کړی. ودرېدم. زه باید لاړ شم، چای نسکم. مخې ته مې ودرېده. هی ما د پخالي په لوګو درته چای جوړ کړ او ته داسې ځې؟ هیڅ مې ونه ویل، خو له خوا یې تېر شوم. دروازه مې پسې کلکه ووهله. یوه اونۍ وروسته مې په کلي کې له ټولو خدای پاماني وکړه. یوازې د خسر کور ته ورنه راغلم. 6 کاله مې پردي ملک کې تېر شوي وه. د کورنۍ له خوا مې کله یو نیم خط راته. یو ځل مې مور یو کسټ رالیږلی وه، په هغې کې یې په ژړا ویلي وه کاشکې مې د جانان لور درته نه وای کړې، له ملکه یې ورک کړې. زړه کې مې شک ولوېد. ښایي زه یې نه خوښېدم. د تره زوی یې ښکلې ځواني درلوده، هغه به یې خوښ وه. د وخت په تېرېدو سره مې مینه په عقیدې او کرکې بدلېده، تر دې چې یو وخت مې احساس کړل نوره مینه نه ورسره لرم او کرکه مې ترې کېږي. وروسته له 7 کاله مزدورۍ کلي ته راستون شوم. ږیره کې مې یو نیم سپین پیدا شوی و. د خسر کور ته ورغلم. ډنګره شوې وه. د سر ویښتان یې تر ما زیات سپین شوي وه. زړه معلومېده. همدا چې خونه کې یوازې وموندم، غېږ کې یې ټینګ ونیولم. سلګیو یې وجود رېږداوه، خو ژر غلې شوه او خپلې اوښکې یې په داسې انداز پاکې کړې چې زما پام نشي. او بیا یې په هماغه پخواني تبسم راته وویل هی ته خو سم سپین ږیری شوی یې. ما هیڅ ونه ویل. د هغې په اړه مې کوم احساس نه درلود. پښتو وه، کنه له هغې سره واده کول راته ځان ته سزا ورکول ښکارېدل. په یوه میاشت موده کې واده وشو. زما ساړه برخورد یې له شونډو تبسم نه اخیست. زما تیښتې یې خوا نه وربدوله. اکثره به له نورو سره وم. هغې به هیڅ نه ویل. دې کار یې زما په زړه کې هغه ځورونکی شک لا زیاتوه چې گویا زړه یې له ما سره نه دی، بل چا سره دی. نو زما نږدېوالی یا لرېوالی ورته مهم نه دی. یوه میاشت تېره شوه، پوه شم چې ناروغه ده. یوه ورځ یې حالت ډېر خراب شو. ډاکټر ته مې بوتله. د ولسوالۍ ډاکټرانو ویلي و چې دلته یې علاج نه کیږي، ولایت ته یې بوځئ. کور ته چې راغله لږ ښه شوې وه. بله ورځ مې مور راته ویل زویه میرمن دې ولایت ته بوځه چې هلته یې سمه معاینه وکړي. ما وویل مورې د مسافرۍ ملګري مې لیدو ته راځي، ته او پلار مې ورسره لاړ شئ. هغوی چې ولایت ته وخوځېدل، زه ورغلم. د هغې هغه صندوق مې خلاص کړ چې د پلار له کوره یې راوړی وه. د جامو منځ کې مې یو دسمال وموند چې غوټه وه. هغه غوټه مې خلاصه کړه. لیکونه مې پکې وموندل. د زړه درزا مې زیاته شوه. که زما شک سم وي نو باید مړه یې کړم. هغې تر 9 ټولګي ښوونځی ویلی و. ډېر ښکلی خط یې درلود. لیکونه په ترتیب قط شوي وه. لاسونه مې له ډاره او غوسې رېږدېدل. لومړنی لیک مې راخلاص کړ. پیل کې یې زما نوم لیکلی و. زما د زړه سکونه. هغه ورځ چې تلې له دې ملکه د ټولې خوشحالۍ له ځان سره یوړې. زما روح د هم لکه سیوری ملګری و. زه د هسې تش کالبوت دلته پرېښودم. پوهیږې هغه ورځ مې ولې درته هسې خبره وکړه؟
د دې لپاره مې درته هسې وویل چې غوښتل مې همت د سیف الملوک شي. زه به تقدیر داسې کور کې پیدا کړی وم چې خپل لور پلوري. ما مې لپې لپې اوښکې خپل زړه ته تېرې کړې. ستا مخکې مې تویې نه کړې، نه مې غوښتل چې کمزوری دې کړم. د تلو په ورځ مې د لاره څارله چې راشې، خو ډارېدم چې هلته مې له خولې چغه ونوځي. کله چې خدای پامانۍ ته رانغلې ناهیلې شوم، مګر خوشحاله وم چې ته په واقعیت پوه نه شوې. دا د یو کال د تیر شو، نوره نو کمزورې شوی یم، خپل زړه درنه نشم پټولی. مینه در سره لرم، بې تا ژوند نه تېرېږي. دویم لیک مې خلاص کړ. زما له تا نه وتلې روحه، راشه ته د دې لپاره لاړې چې ما لاسته راوړې، نشي چې راشې او زه مړه یم، مرم درپسې، راشه. دریم لیک. نن مې تر نورو ورځو ولې ډېر یادېږي. یو عکس خدای راولېږه، څو ورځې کېږي درته یو دسمال ګنډم، هسې د تلو کې زما د لاس نښه ځان سره وانخیسته. څلورم لیک. په هغه ورځ چې تلې زړګي کې مې یوه څړیکه پیدا شوه. اوس هغه درد په ټول وجود کې احساسوم. ولې داسې فکر کوم چې دا درد مې وژني. نه غواړم داسې ځانکدن ولرم چې ته نه یې. هغومره چې بې له تا ژوند سخت دی، هغسې راته بې له تا مرګ سخت ښکاري. راشه نو نور بس ده. اورېدلې مې و د هغې دنیا یوه ورځ د دې دنیا 1000 کاله کېږي. زه د چې جدایي وینم، هره ورځ یې د هغې دنیا 1000 ورځې دي او هره شپه د هغې دنیا تیاره کلونه. فکر کوم حریصه شوی یم، لږه بدګمانه شوی یم. داسې نشي چې کومه بله یوه دې موندلې وي. نه، ته داسې نشي کولی. زما مینه دې د زړه په تالو کې ده. پنځم لیک. ډېره ناروغه یم، خو چاته غږ نه کوم. زه وایم چې په دې نورو دردونو کې که ستا د بېلتانه درد لږ ورک شي، خو ولې احساسوم چې نور دردونه ستا د بېلتانه په دردونو کې ورکېږي. شپږم لیک. په غټ خط یې لیکلي. راشه که نه راځې ادرس دې راکړه چې زه درشم. نشم ویده کېدی چې ویده شم تا سره یم. کاش کې ټول عمر ویده وای. اووم لیک. درته لیکم خو نه یې دراستوم. فکر کوم چې تا ته به مسافري سخته شي، مګر بیا یې هم لیکم. پوهېږې ولې؟ تا ته د لیک لیکلو په وخت کې داسې احساسوم لکه تا سره چې خبرې کوم. لیکونه چې خلاص شول، په دسمال کې لیکلې جمله چې خامک یې ګنډلی و ښکاره شوه. خولې دې پاکې کړه، هیره مې نه کړې. نور مې نو چیغه له ستوني ووته. لیکونه او دسمال مې په اوښکو لامده شول. تر مازدیګره مې وژړل. د کلا د دروازې د خلاصېدو غږ راغی. کړکۍ نه مې وکتل، هغه وه. مور او پلار مې له مټو نیولې وه. په سختۍ یې قدم اخیست. ما پر مخې ځان واچوه، سلګو نیولی وم. د خونې دروازه خلاصه شوه. دوی راننوتل. پلار مې غږ وکړ، هلکه پاسه. هغې په ناروغ آواز وویل، ستړی به وي، ویده دی، مه یې راویښوئ. مور او پلار مې چې له خونې ووتل، زه مې ځای کې کېناستم. هغه د تل په څېر مسکی شوه. راویښ شوې؟ سترګو ته مې ځیر شوه. څه شوي دي؟ سترګې دې درد کوي؟ غوښتل یې له ځایه پورته شي. دومره زور پکې نه و پاتې. ورغلم، مخته یې کېناستم. وروسته له کلونو یې سترګو ته ځیر شوم. ولې دې داسې وکړل؟ ورخطا شوه. څه مې کړي دي؟ ورغلم. له صندوق نه مې هغه د لیکونو ډک دسمال راواخیست. په مخ کې مې کېښود. هغې چت کې سترګې ګنډلې وې. بیا یې ما ته راوکتل. نو ته په دې هر څه پوه شوی وې؟ په ژړغوني انداز یې وویل. کاشکې نه وای پوه شوی. ما چیغه کړه او هغه مې غېږ کې ونیوله. هغې هم غېږ کې ټینګ ونیولم او له ژړا ټوله رپېده. په مخ او سترګو مې ښکل کړه. ولې دې داسې وکړل؟ هغې خپلې اوښکې پاکې کړې. تریخ تبسم یې په شونډو راغی. هی، همدا به نصیب و او هغه هر څه ضرورت. دا دی هماغه صبر و چې ته مې لاسته راوړې. اوس نو دا ژوند ډېر ښکلی دی، سم لکه ستا د سترګو په شان. زما ژړا نه درېده. په سلګو کې مې ورته وویل، بخښنه غواړم، ما وبخښه. هغې وغوښتل چې پرې ومې وهي، خو د بالغ د جګولو وس یې نه و. وروسته مې چې اوښکې ودرېدلې، ترې ومې پوښتل، دا هر څه دې څنګه تېر کړل؟
زما سوړ حالت او هغه تیښته دې څنګه زغمله؟ هغې حوصله ویست. بېلتون دې سخت و. د دې ورځې په هیله مې وزغمه. بیا یې زما مخ په لاسونو کې ونیوه. سترګو ته مې زیر شوه. ته نه پوهېږې چې ستا په څنګ کې اوسېدل ما ته څه معنا لري. ما د دې ورځې لپاره ډېرې شپې په ویښه رڼې کړې. نو تا سره په یوه انګړ کې اوسېدل ما ته په جنت کې د اوسېدو معنا لري. شپه شوه. مور او پلار مې وغوښتم. مور مې په ژړا شوه. زویه په څومره خواریو دې وکړه. هغه دی دا یې حال شو. پلار مې راته وویل د خدای جل جلاله فیصله به داسې وه. مېرمن دې د سرطان ناروغي لري. ډاکټرانو وویل چې وخت یې ډېر تېر شوی او علاج یې نه کېږي. یوه میاشت به نوره ژوندی وي. پلار مې لګیا و خو نور یې ما خبرې وانه اورېدې. بې هوښه شوی وم. ډاکټرانو رښتیا ویلي وه. هغه 25 ورځې زموږ میلمنه وه. خو تر مرګه یې هغه تبسم په شونډو وساته. هغې په ناروغۍ کې هم ماته ډاډ راکوه. د ځانکدن په وخت کې یې رانه وغوښتل چې غېږ کې یې ټینګه ونیسم. هغه مې ژوند ته راغله او بیرته لاړه. خو په تلو کې یې له مانه هر څه یوړل. زه یې ټول عمر د خپل تصویر سره یوازې پرېښوم. د قصې پای.